السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. ټول هغه څخه زړه له تله مننه کوم چې تر دې دمه زموږ سره زموږ چینل سبسکرایب کړی دی. که تر دې دمه تاسو زموږ چینل نوی سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ په سبسکرایب بټن باندې کلیک کړئ او ورپسې د بل آیکون کلیک کړئ ترڅو تاسو د نوي ویډیوګانو د پورته کولو څخه باخبره اوسئ. که مو ویډیو خوښه شوه نو په لایک بټن باندې کلیک وکړئ، د نورو سره د شریکولو لپاره په شیر بټن کلیک وکړئ ترڅو هغوی هم ترېنه ګټه پورته کړي. تاسو کولی شئ چې دغه ویډیو په واتساپ، فیسبوک، ټویټر، ایمیل او داسې نور اپس کې د خپل ملګرو سره شریک کړئ. د لینک کاپي کولو لپاره کاپي باندې کلیک وکړئ. خپل وړاندیزونه، نظرونه او پوښتنې حتما زموږ سره د کمنټ په برخه کې شریک کړئ ترڅو دا پروګرام لا پسې ښه شي. په دې چینل کې تاسو په خپله ژبه خپل تعلیمي بېلابېل مهارتونه پورته کولی شئ. د امریکا د متحده ایالاتو د پرمټ ازموینې پوښتنې او ځوابونه دوهم درس دی. 11مه پوښتنه: که چیرې په سړک باندې هیڅ د تېرېدو لاره نه وي او تاسو ګورئ چې ستاسو په لاره کې یو پیاده تلونکی د تېرېدو په حال کې دی، نو تاسو باید ورو شئ او د پلي یا پیاده تلونکي څخه تېر شئ. ودرېږئ او اجازه ورکړئ چې پیاده تلونکی کس په بشپړ ډول سره د سړک څخه تېر شي یا واوړي. د پلي یا پیاده تلونکي سره سترګو په سترګو شئ او وروسته ترېنه تېر شئ. سم ځواب دی ودرېږئ او اجازه ورکړئ چې پیاده تلونکی کس په بشپړ ډول سره د سړک څخه تېر شي یا واوړي. راځه د ځواب وضاحت ته. ډریور باید همیشه پلي تلونکو ته د لارې حق ورکړي که چیرې پیاده تلونکي لپاره په سړک کې د تېرېدو لاره نښه شوې هم نه وي. لاروی یا پیاده تلونکی په هر حال کې د لارې حق لومړیتوب لري، یعنی لومړیتوب باید چاته ورکوي؟ پیاده تلونکي ته. که هغه بایسکل والا وي، که هغه د امسا والا وي، که هغه همداسې یو پیاده تلونکی وي، نو پیاده تلونکی چې دی دیو په هر وخت کې د لارې حق تاسو باید دیو ته ورکړئ. 12م سوال یا پوښتنه: تهاجمي یا ګډوډ موټر چلول قانوني دي مګر سپارښتنه نه کیږي، د منلو وړ نه دي، کېدای شي چې د جواز د تعلیق سبب شي. سم ځواب دی کېدای شي چې د جواز د تعلیق سبب شي. راځو د ځواب وضاحت ته. تهاجمي یا ګډوډ موټر چلول د ټرافیکي قوانینو څخه ښکاره سرغړونه ده او د نورو موټر چلوونکو د ځورولو یا خطر سره مخامخ کولو سبب کیږي. د موټر چلولو دا خطرناک چلند کولی شي د 10 ورځو څخه تر 6 میاشتو پورې د جواز یا لایسنس د تعلیق لامل شي. راځو 14مې پوښتنې ته. د موټر چلولو پر مهال میسج کول یا پیغام استول تل قانوني دي مګر سپارښتنه نه کیږي. ناقانونه دي. قانوني دي که چیرې موټر چلونکی د غږیزې تکنالوژۍ په مرسته میسج استوي یا پیغام استوي. سم ځواب دی ناقانونه دي. راځو د ځواب وضاحت ته. د موټر چلولو پر مهال میسج کول د قانون خلاف کار دی. متن لیکل د موټر چلولو په جریان کې یو خطرناک عمل دی، ممکن قانوني پایلې ولري. 14مه پوښتنه: که چیرې د ټرافیکو څراغ یا سیګنال لایټ کار نه کوي تاسو باید ورو یا ودرېږئ. یوازې د اړتیا په وخت کې څلور لارې ته د ننوتلو د مخه ودرېږئ او پرېږدئ چې نور ټول ټرافیک یا موټرې لومړی لاړې شي. ودرېږئ او حرکت وکړئ کله چې ستاسو لپاره خوندي وي. سم ځواب دی ودرېږئ او حرکت وکړئ کله چې ستاسو لپاره خوندي وي. راځو ځواب وضاحت ته. که چیرې ټرافیکي سیګنال یا څراغونه کار نه کوي او یا هیڅ څراغونه ونه لیدل شي، یعنی دا په څلور لارې کې، که په یو څلور لارې کې ټرافیکي سیګنال یا څراغونه کار نه کوي یا هیڅ څراغ ونه لیدل شي، نو تاسو باید په احتیاط سره پر مخ لاړ شئ او د دې څلور لارې سره د هغه چوک یا څلور لارې په څیر عمل وکړئ چې د څلورو خواو څخه د درېدو علامو یا سټاپ ساینز
په مرسته کنټرولېږي. هغه څلور لارې چې مثال لکه یو څلور لارې چې هغې څلورو خواته سټاپ ساینونه یا د درېدو علامې وي. کله چې تاسو دې ته رارسېږئ نو ودرېږئ، په مکمل ډول ودرېږئ. که څوک لومړی راورسېد لومړی حرکت کوي، او که یو ځل راورسېد د ښي خوا ډریور حرکت کوي. نو په همدې شکل سره تاسو هغه څلور لارې سره چې چراغونه کار نه کوي یا سیګنالونه کار نه کوي یا سور څراغ مړ کېږي او لګېږي، نو لومړی به راځئ ودرېږئ او بیا به وروسته د هغې نه حرکت کوئ. یعنې د دې سره د هغې څلور لارې په شان عمل باید وشي چې د سټاپ ساین یا د درېدو د علامو په مرسته کنټرولېږي. راځو 15مې پوښتنې ته. د الکول او مخدره توکو ترکیب معمولا یعنې دواړه یو ځای استعمال، کله چې دواړه یو ځای استعمالوئ، یوازې د الکولو اغیزه څو چنده کوي، یوازې د مخدره توکو اغیزه څو چنده کوي، د دواړو الکول او مخدره توکو اغیزه څو چنده کوي. سم ځواب ده د دواړو الکول او مخدره توکو اغیزه څو چنده کوي. راځو ځواب وضاحت ته. د الکولو مصرف کولای شي دواړه قانوني او غیر قانوني کنټرول شوي توکو باندې اغیزه وکړي. د الکول او مخدره توکو ترکیب یعنی دواړه سره یو ځای کېدل اکثرا د دواړو موادو ضمني اغیزې ډیروي چې دا د مصرف کوونکي لپاره موټر چلولو پر مهال خورا خطرناک دي. موټر چلوونکی باید د دوی د استعمال څخه مخنیوی وکړي. راځو 14مې پوښتنې ته. تاسو باید موافق اوسئ چې ستاسو په وینه، تنفس او ادرار کې د الکولي مشروباتو لپاره کیمیاوي ازموینه ترسره شي. یوازې که تاسو الکول یا شراب څښلی وي کله چې تاسو په کالیفورنیا کې موټر چلوئ، یوازې که تاسو ټکر یا حادثه کې داخل یاست. راځو سم ځواب دی کله چې تاسو په کالیفورنیا کې موټر چلوئ. راځو د ځواب وضاحت ته. کله چې تاسو په کالیفورنیا کې موټر چلوئ او د نشې یعنی د الکول او نورو مخدره توکو د څښاک په شک کې ونیول شئ، نو تاسو باید موافق اوسئ چې ستاسو په وینه، تنفس او ادرار کې د الکولي مشروباتو، څښاک او مخدره موادو لپاره کیمیاوي ازموینه ترسره شي. 15مه پوښتنه. جواز یا لایسنس به وځنډول شي که چیرې موټر چلوونکی کیمیاوي ازموینې ته د سپارلو څخه انکار وکړي، تعیین شوي سرعت حد څخه 10 مایله فی ساعت پورته موټر وچلوي، له نیمې شپې وروسته د استوګنې په سیمه یا ځای کې هرنډ وکړي. سم ځواب دی کیمیاوي ازموینې ته د سپارلو څخه انکار وکړي. یعنی کیمیاوي ازموینه ترسره نه کړي. هغه مثلا افیسر یا کوم مسؤل کس چې تاسو ته وایي چې کیمیاوي ازموینه ترسره کړي او تاسو یې نه کوئ، نو په دې وخت کې تاسو انکار کوئ، نو جواز یا لایسنس به مو وځنډول شي. راځو ځواب وضاحت ته. کله چې د موټر چلولو پر مهال د افیسر لخوا غوښتنه وشي موټر چلوونکی باید په اتومات ډول یعنی ځانکاره ډول سره د کیمیاوي ازموینې اخیستلو سره موافقه وکړي ترڅو د دوی په وینه کې د الکول غلظت یا BIC معلوم شي. که یو موټر چلوونکی د ازموینې څخه انکار وکړي نو جواز به یې تعلیق یا کېدای شي چې لغوه شي. راځو 18مې پوښتنې ته. کله چې د شپې لخوا په یوه ضعیفه روښانه کوڅه کې موټر چلوئ، یعنې ضعیفه یو داسې ده چې شپه دا کوڅه ډېر نه روښانه وي نه بیخي تیاره وي، په دې ضعیفه روښانه کوڅه کې یعنې په دې شکل سره خپل تیز رڼا لرونکي مخکیني څراغونه روښانه کړئ ترڅو ستاسو مخکې موټرونه په ښه توګه وګورئ. سپیډ میټر څراغونه روښانه وساتئ ترڅو نور موټر چلوونکو ته ښکاره شي. په کافي اندازه سره موټر ورو وچلوئ چې ترڅو په اسانۍ سره په هغه ساحه کې خپل موټر ودروئ چې ستاسو د موټر مخکیني څراغونو په مرسته روښانه شوي وي. سم ځواب دی په کافي اندازه سره موټر ورو وچلوئ چې ترڅو په اسانۍ سره په هغه ساحه کې خپل موټر ودروئ چې ستاسو د موټر مخکیني څراغونو په مرسته روښانه شوي وي. راځو ځواب وضاحت ته. تاسو باید په شپه کې د موټر
موټر ډیر ورو وچلوئ نسبت ورځې ته، ځکه چې تاسو د شپې خپله مخه په کافي اندازې سره نشئ لیدلی. کله چې د شپې موټر چلوئ نو تاسو باید مطمئن واوسئ چې په هغه ساحه کې موټر بریک یا درولی شئ چې د موټر د څراغونو په مرسته روښانه شوي وي. 19مه پوښتنه: تاسو ممکن د بل موټر څخه د مخکې کېدو لپاره د پوخ سړکه ووځئ ترڅو د بل موټر څخه مخکې شئ. که سړک غاړه دومره پراخه وي چې ستاسو موټر پکې ځای شي. که ستاسو څخه مخکې موټر چپ لوري ته ګرځي یا تاویږي. په هیڅ حالت کې هم نه. سم ځواب دی په هیڅ حالت کې هم نه. راځو د ځواب وضاحت ته. تاسو باید هیڅکله هم د پوخ سړک یا اصلي لارې برخې څخه د سړک غاړې ته ونه وځئ چې د بل موټر څخه مخکې شئ، ځکه چې دا کار ډیر خطرناک دی. کله چې مثال تاسو نشئ کولی چې کله هلته په دې قیر سړک کې کله سړک مثال دې غاړې ته یو سپین کرښه ښکل شوي وي نو او یا داسې غاښونه ورکټ شوي، کله چې موټر دلته راځي نو ګړبار ګراری کوي که نه، نو د دې نه تاسو اخوا ته حق نه لرئ چې مثال غاړې ته ښکته شئ او د بل موټر څخه مخکې شئ. نو که لاین وي د یو لاین نه بل لاین ته مخکې کیدی شئ، خو په دې حالت کې تاسو نشئ مخکې کیدی ځکه چې دا ډیر خطرناک دی. 20مه پوښتنه: پرته له خبرتیايي تجهیزاتو یا وسایلو تاسو د ریل ګاډي تیریدو ځای ته نږدې کیږئ او تاسو نشئ کولی په یو اړخ کې لاندې لور ته په 400 فوټه کې د ریل ګاډي پټلۍ وګورئ. د سرعت حد دی 15 مایله پر ساعت، 20 مایله پر ساعت، 15 مایله پر ساعت. سم ځواب دی 15 مایله پر ساعت. راځو د ځواب وضاحت ته. د ریل ګاډي د تیریدو ځای کې په 100 فوټه کې تاسو نشئ کولی چې 400 فوټه لاندې دواړو خواوو ته د ریل پټلۍ وګورئ. نو په دې حالت کې د سرعت حد دی 15 مایله پر ساعت. تاسو کیدای شي د دې څخه په تیز سرعت کې لاړ شئ که د ریل ګاډي د تیریدو ځای د بیرغ لرونکي یعنی یو کس ګارد یا ورسره بیرغ وي، دروازې او یا خبرتیايي سیګنالونو یا څراغونو په مرسته کنټرولېږي. نو په دې حالت کې تاسو کیدای شي د دې سپیډ څخه زیات کې لاړ شئ د 15 څخه. او که مثال دا خبرتیايي څراغونه یا وسایل یا تجهیزات نه وي نو تاسو 15 مایله پر ساعت کې باید لاړ شئ. مننه چې تر دې دمه زما سره وئ. که مو ویډیو خوښه شوه نو لایک یې کړئ. خپل وړاندیزونه او بریالیتوب کله چې تاسو په ازموینه کې بریالي کیږئ زموږ سره د کمنټ په برخه کې حتمی شریک کړئ چې نور کسان هم وګوري چې د دې درسونو یا د دې موادو په واسطه تاسو بریالي شوي وي چې هغوی هم ترېنه استفاده وکړي. دا ویډیو د نورو سره شریکه کړئ چې ترڅو هغوی هم ترېنه ګټه پورته کړي.